په داسې حال کې چې د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ له زلزله ځپلو خلکو سره د افغانستان اسلامي امارت نړیوالو مرستندویه ادارو خیریه بنسټونو له لوري د لومړني خوراکي توکو او خیمو په برخه کې پراخې مرستې وشوې. د تعاون خیریه بنسټ مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي له لومړنیو مرستو وروسته د برمل ولسوالۍ له زیانمنو خلکو سره د پاکو اوبو او د بیا رغونې په برخه کې اساسي مرسته ترسره کړي. هغه بنیادي ستونزه د دې خلکو چې د هغه د اوبو نشتون چې حتی ځینې ځایونه کې اوبه شته هغه هم ډاکټرانو طبیبانو صحت ته مضر بللي دي او ویلي دي چې دا اوبه حتی د څښلو نه دي. نو تعاون خیریه بنسټ لله الحمد په دې وتوانېده چې دلته د برمو په کیندلو باندې شروع وکړي. موږ همدا اوس د 12 برمو لپاره ان شاء الله العزیز آمادګي لرو. له دې سره د سیمې خلک هم د پاکو اوبو په ساګانو خوښ دي او له نورو مرستندویو بنسټونو هم غواړي چې د ژمي له رسېدو وړاندې د سرپناه لویو لارو د پاکو اوبو په برخه کې ورسره لا زیاتې مرستې وکړي. موږ دا غوښتنه لري چې دا خلک ته موږ چې کوم شي ته ضرورت لري چې دا موږ ته پیرا شي. نو که کورونه ته ضرورت لري ځکه چې میش کورونه وړاندې دي چې وړه وخلي د په خمي کې یشکې مینه لاندېږي که نه د میش خمي چې کومې دي په دا کې میش وړه یې شکړي دي ا د میش نه بارونی نه لاندوي میش سره د دا کوشش وکړو توا خیره بنسټ چې کیرین ارته جوړ کو. دا د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د ډنګر لګټ سیمه ده. هغه سیمه چې په لومړۍ زلزله کې په همدغه کلیو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لسګونه نور ژوبل شول. له پیله تر پایه د همدغو خلکو یوه غوښتنه دا وه چې په دغه سیمه کې دي د دوی لپاره د پاکو اوبو زمینه سازي وسي. دا و چې د بیلابیلو خیریه بنسټونو او ادارو له لوري په همدغه سیمه کې بیلابیلې مرستې وویشل سوې. ولې تازه په همدغه سیمه کې چې تاسو ګورئ پراخه سیمه ده او تقریبا د غرونو په منځ کې ایساره ده. دغو خلکو اوبو ته لاسرسی نه لرل. تازه په همدغه سیمه کې د تعاون خیریه بنسټ او ورسره د نورو همکارو خیریه بنسټونو له لوري د 12 بمبو یا د ژورو ساګانو د پاکو اوبو رایستلو زمینه سازي سوې ده. د دغې سیمې اوسیدونکي او د همدې بنسټ مسؤلین وایي چې موږ په دغه ساحه کې 22 ځایونه یا 22 نقطې معلومې کړي. په نورو خیریه بنسټونو هم غږ کوي چې په همدغه ځای کې د پاکو اوبو زمینه سازي وکړي. رحیم خان خوشحال د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د پکتیکا برمل ولسوالۍ د ډنګر لګټ سیمه.